بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي درنو محصلینو او ګرانو مینوالو د پښتو ګرامر 5م درس ته مو هرکلی کوم. زموږ د ننني درس موخې دي: محصل به وکولی شي چې څیز نوم وپېژني او تعریف یې کړي، د نوم د ګردان 3 اړخونه لکه جنس، عدد او حالت تشریح کړي، د مفهوم له مخې د نوم ډولونه لکه ذات نوم، جنس نوم، جمعیت نوم، عام نوم، خاص نوم او نور وپېژني، د جنس نوم او جمعیت نوم ترمنځ توپیر وپېژني، د خاص نوم ډولونه لکه محض، لقب، عرف نوم، تخلص او نور تشریح کړی شي، د جوړښت له مخې نومونه لکه ساده او مشتق مرکب په بیلګو کې وکاروي او تحلیل یې کړی شي. دا زموږ د ننني درس موخې دي. د څیز نوم پېژندنه. څیز نوم یا اسم هغه خپلواک مورفیم ده چې نیغ په نیغه د یو شي نومونه کوي او څرګندوي پرته له دې چې په کومې زمانې یا وخت پورې تړاو ولري. خپلواک مورفیمونه هغو مورفیمونو ته ویل کېږي چې هغوی په خپلواک ډول معنا لري او د نورو کلمو یا جملو او یا توکو محتاج نه وي. بیلګو ته وګورئ لکه قلم، کور، کتاب. دا ټول خپلواک مورفیمونه دي چې خپلواکه معنا لري. د نوم ګرداني اړخونه. نوم عموما له 3 اړخونو ګردانیږي. په پښتو ژبه کې نوم د جنس، عدد او حالت له مخې ګردانیږي، خو ضمیرونه سربیره پر دې د شخص یعنی وګړي له مخې هم ګردانیږي. د نومونو عمومي ویش ده. نومونه د بیلابیلو ځانګړنو له مخې په 5 ډلو ویشل شوي دي، لکه لومړی د مفهوم له مخې، دوم د جوړښت له مخې، دریم د جنس او کیفیت له مخې، څلورم د شمیر او کمیت له مخې او 5م ډول د اشتقاق له مخې. د مفهوم له مخې د نوم ډولونه. لومړی ذات نوم. ذات نوم هغه دی چې په لمس کېدونکي شي پورې اړه ولري، په خارج کې مستقل وجود ولري، یعنی فزیکی وجود ولري، د لیدلو، څکلو، دغه راز د لمس کولو وړتیا ورکې موجوده وي. هغه شیان د ذات نوم په وسیله نومول کېږي. بیلګې دي لکه قلم، کتاب او میز. دوهم ډول یې معنا نوم ده. معنا نوم هغه نوم ته ویل کېږي چې غیر لمس کېدونکي شیان نوموي، لکه خارجي وجود نه لري، لکه هیله، رښتیا، میړانه، عقل، برېښنا او دا ډول نور. دریم ډول یې جنس نوم ده. جنس نوم هغه دی چې نه شمېرېدونکي شیان ښیي، یعنی هغه څه چې د حساب وړ نه وي، د لږ او ډیر لپاره یو ډول کارول کېږي. لکه بیلګو ته وګورئ: اوبه، تیل، غنم، خاوره او دغه ډول نور. څلورم ډول یې جمعیت نوم ده. جمعیت نوم هغه دی چې ډله یا ټولګه ښایي یا یې څرګندوي او یا یې نوموي. لفظاً مفرد وي خو معنا کې جمع وي. بیلګو ته وګورئ: لکه ټولګی، لکه ولس، لکه رمه، لکه لښکر او دغه ډول نور. د جنس او جمعیت نوم ترمنځ توپیر. جنس نوم عموما جمع نه لري. جمعیت نوم د جمع کولو بڼه اخلي یا جمع کیږي. بیلګو ته وګورئ: لکه جرګه، جرګې. جنس نوم چې و هغه غنم و. غنم موږ نشو کولی جمع ووایو، که څه هم جمع کیږي هغه د جمع شکل ورکولی شو، خو د استعمال موارد نه لري چې موږ استعمال کو. لکه غنم، غنمونه نسو ویلی. غنم دی د جمع او مفرد لپاره ټول یو ډول کارول کېږي، خو جمعیت نوم لکه جرګه، جرګه بیا موږ کولی شو جمع کو لکه جرګې. بل ډول یې عام نوم ده. عام نوم هغه نوم ده چې یو ځانګړی شخص یا شی نه ښایي، پر ټولو افرادو یو شان دلالت کوي. لکه هلک، موږ د ټولو نارینه‌و لپاره د هلک کلمه کارولی سو. ونه د مڼې، بادام، زردالو یا نورو ټولو لپاره هم دغه یو نوم ونه کارولی سو. هیواد د افغانستان، پاکستان، ایران یا نورو ټولو هیوادونو لپاره موږ د هیواد کلمه کارولی سو چې دې ته عام نوم ویل کېږي. بل ډول یې خاص نوم ده. خاص نوم یوازې د یو مشخص شخص یا شي لپاره کارول کېږي، پر یو ټاکلي موجود دلالت کوي. لکه موږ په کور کې یوه ملالۍ لرو، یا یو کابل سته د په ټوله نړۍ کې، یا په نړۍ کې یو هیواد داسې هغه افغانستان نومول کېږي.
او یا موږ په هر کور کې یو احمد محمود یا په نورو نومونو خلک لرو که چیرته داسې ګڼ نومونه موږ خاص نومونه په یو کور کې په ډیرو خلکو باندې یو نوم کېدو نو په هغه کې ګډوډي رامنځته کېږي نو د دې لپاره چې دا د یوازې یو شي لپاره کارول کېږي نو خاص نوم ګڼل کېږي د خاص نوم ځانګړنې دي خاص نوم عموما جمع کېږي نه لکه مثلا که د چا نوم احمد وي موږ احمدونه نسو ویلی که د چا نوم بصیر وي هغه ته بصیرونه یا بصیران نسو ویلی یا په بل کوم رستاړي باندې موږ یا د اشتقاق په وسیله جمع کولی نسو یا نه جمع کېږي د اشخاصو ځایونو او نورو ځانګړو شیانو لپاره کارول کېږي یعنی دا د هغو شیانو لپاره دغه خاص نوم کارول کېږي چې هغه خپل خصوصیات او ځانګړنې لري یا په همغه لفظ باندې دی مشخصیږي د خاص نوم ډولونه دي لکه محض نوم د زیږون پر وخت ټاکل کېږي دا هغه خاص نوم ده چې یو څوک نوی زیږیږي د کورنۍ لخوا هغه ته انتخابیږي بل هم لقب ده د ځانګړي صفت له مخې ورکړل سوی وي لکه په پوهنتونونو کې موږ ځینې لقبونه لرو لکه مثلا پوهان سو پوهنیار سو پوهنمل سو دې ته موږ لقب ویلی سو بل ډول عرف نوم ده چې دا لنډ یا مینه‌ناک نوم وي ځینو خلکو ته د کورنۍ لخوا ورکول کېږي لکه مثلا په کورونو کې د یو سړي نوم یو شی وي خو د کور د وګړو له خوا بیا دوی ته بل نوم کارول کېږي او یا په کلیو کوڅو کې مو لیدلی وي موږ دغه په سیمو کې دا رواج وي ځینې خلک په ځینو نومونو باندې یادوي چې هغه د تحقیر لپاره یې کاروي چې شرعاً موږ الله پاک له دغه ډول کار نه منع کړي یو چې یو څوک په کوم نوم باندې د کرکې احساس کوي یا ځان کم ګڼي نو باید په هغو نومونو باندې دوی ونه نومول سي لکه یو بیلګه مثلا ځینو خلکو ته وایي ګوډیه یا ړندکیه یا دغه ډول نومونه که چاته کارول کېږي دا په عرف نوم کې راځي خو ښه کار نه ده او بل هغه په کورونو کې چې د خپل نوم ترڅنګ یو څوک په بل نوم باندې یادېږي هغې ته موږ عرف نوم هم ویلی سو بل ډول د خاص نوم له ډولونو نه هغه تخلص ده د شاعرانو یا لیکوالو ټاکلی نوم ده نو دا هغه د نوم لنډیز ده یا هغه نوم ته موږ ویلی سو چې خلک یې د خپل ځان لپاره په خپل نوم پسې اضافه کوي یا یې تړي یا اکثر اشخاص په همدغه نوم باندې کارول کېږي لکه موږ یې مثال ورکولی سو لکه عابد مجاهد کابلی پکتیاوال لوګری یا دغه ډول خلکو خپل ځانونه په یو ځای پورې منسوب کړي دي یا یې په یو عادت پورې منسوب کړي وي چې دې ته تخلص ویل کېږي د نوم دوهم ډول چې دا هغه د جوړښت له مخې د نومونو ویش ده د جوړښت له مخې نومونه په درې برخو ویشل کېږي لکه ساده نومونه مشتق نومونه او مرکب نومونه لومړی ساده نومونه له یوې ساده ریښې څخه جوړ سوي وي یا همدغه ریښه یا سټیم ګڼل کېږي اضافي توکي لکه مختاړي وروستاړي نه لري بیلګو ته یې وګورئ لکه لاس قلم کتاب دیوال او دغه ډول نورې بیلګې اشتقاقي نومونه له یوې ریښې او تاړو څخه جوړ وي نوې معنا لري لکه بیلګه ده روغتیا د روغتیا نوم له دوه کلمو نه جوړ سوی ده یا له یو خپلواک او بل نه خپلواک مورفیم نه رغېدلی ده روغ یوه معنا لري خو کله چې د تیا روستاړی ورپسې جمع کېږي یوه نوې معنا رامنځته کوي دغه ډول یې موږ نورې بیلګې لکه د پوهنتون په کلمه کې لرو لکه روغتون کلمه یې لرو لکه زیږنتون کلمه یې لرو یا لکه پوهنځی دا ټول هغه دي چې موږ په پښتو ژبه کې اشتقاقي نومونه ګڼلی سو بل هم مرکب نومونه دي له دوو خپلواکو کلمو یا ریښو نه جوړ وي بیلګو ته یې وګورئ لکه شیرپور سپین بولدک نوی ښار یا لکه احمد شاه بابا مینه نور محمد شاه مینه یا دغه ډول نورې بیلګې نو د دې درس د پایلې په توګه ویلی سو چې نوم خپلواک مورفیم ده په دې نومه وي د مفهوم او جوړښت له مخې بېلابېل ډولونه لري چې مخکې بیان سول د نوم پیژندنه د ژبې د سم استعمال لپاره مهم او اړین دي نو دا و د موږ د نن ورځې درس که د اړوند درس په اړه له تاسو سره هره پوښتنه وي له موږ سره یې په تبصرو کمنټونو کې شریکه کړئ انشاءالله د پښتو ګرامر په اړوند به تاسو ته کره جوابونه درکول کېږي تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه